سلامونه او نیکې هیلې یو ځل بیا امان الله احمدزی ستاسو په چوپړ کې د بوژو کمپیتریت او یا سلام وطنوالو شپاړسم درس سره یو. په دغه درس کې نن به موږ تاسو دا لولو چې le fruit, légumes et les ingrédients de base de la cuisine چې په انګلیش کې ترجمه یې څه کېږي fruits, vegetables and basic ingredients in the kitchen. د مطلب په پښتو کې دا یي چې موږ تاسو د میوو په باره کې د ترکاریو په باره کې او هغه کوم مواد انګریډین مطلب دا ده دوستانو چې تاسو کوم مواد چې په یو دیګی کې استفاده کوئ د کوم موادو نه جوړیږي هغې ته انګریډین وایي. سمه ده؟ د مثال په توګه تاسو وریجې پخوئ، په وریجو کې به څه اضافه کوئ؟ مالګه ده، د امکان په صورت ځینې خلک بوره استفاده کوي، غوړي استفاده کوي، خپله وریجې ده او داسې نور شیان که نه، نو دا انګریډین شوه. همداسې تاسو چې هر څه په بازار کې اخلئ هغه انګریډین لري. سمه ده؟ نو تاسو د ده په باره کې پوره معلومات درکول کیږي او د ده سره سره به تاسو په دویم برخه کې دا لولئ چې commencez votre commande. تاسو به څنګه خپل کمانډ ورکوئ. کمانډ نه مطلب دلته سفارش ورکوئ یا آردر ورکوئ. تاسو د مثال په توګه یو هوټل ته ځئ او هلته غذا غواړئ یا خواړه غواړئ. دغه خواړه به تاسو کومه سي غواړئ، کومه سي کمانډ ورکوئ، کومه سي مثلا غواړئ چې یو څه پاخه راوړي درته، خامه راوړي، نیمه خامه راوړي، کومه سي راوړي. او د امکان په صورت که چیرې بیا تاسو دا درس صحیح په ښه شوق او ذوق سره یې زده کوئ، زه تاسو ته وعده کوم چې تاسو کولی شئ د هوټل د شاګرد په حیث په کوم هوټل کې کار واخلئ او هلته آردر واخلئ د خلکو نه او د دې په طریقه تاسو ځان ته وظیفه هم پیدا کولی شئ. سمه ده؟ نو د نه مخکې چې درس شروع کړو دوستانو، که چینل ته نوي یاستئ سبسکرایب کړئ او که پخواني ملګري یاستئ وطنوالو سره یې شیر کړئ تر څو ټول ترېنه ګټه واخلي. ښه دوستانو، دلته دا د پخوا په شان تاسو ګورئ چې دا زموږ تاسو فهرست ده چې د دې په اساس مخکې ځو. البته تاسو ته دا مخکې درسونه ګوره ټول شوی ده. کوم درس سره چې مخامخ نن دا ویکتور او یا دا تیر پراته ده، نو موږ تاسو به دا لولو. سمه ده؟ او داسې قدم په قدم روان یو دوستانو. البته دا خبره په یاد وساتئ چې دا کوم درسونه تاسو ته زه دوه هفتې بعد اچوم، دا مطلب دا ده چې دا هر درس اوږده درس ده، کم از کم ځان ته یو ساعت د درس ورکول نیسي. نو تاسو مهرباني وکئ، قلم واخلئ، کتابچه راواخلئ، د دې درس پی ډي اف تاسو ته په لینک کې موجود ده، ډاونلوډ یې کړئ، خپل موبایل کې وساتئ. که چیرې لاسرسي لرئ چاپوی شئ، چاپ یې کړئ او کښېنئ، قلم کتابچه لاس کې واخلئ، ویې لیکئ ویې لیکئ ویې لیکئ تر څو پورې چې تاسو ښه تکړه سئ. سمه ده؟ نو دوستانو، زه په دې هیله کوم چې زما وطنوال او زموږ ملګري چې په اروپا کې خصوصا په بلجیم په فرانسه کې ژوند کوي، دوی په خپله خودکفا شي او د خلکو د احتیاجات نه ووځي. زما یوازینی مطلب دا ده. نو راځئ چې درس ته شروع وکړو. لومړی درس دا ده چې la nourriture او یا les aliments. صحیح ده؟ که چیرې بیا alimentation وایې بیا مطلب هم همدا la nourriture یا les aliments یا alimentation دا ټول څه معنا ورکوي؟ خواړه چې فارسي کې ورته غذا وایي. سمه ده؟ او په انګلیش کې فود. بیا هم دوستانو دا په یاد ولرئ زما درسونه ټول په دوه ژبو موجود ده، په پښتو او په دري ژبه کې. کوم ملګري چې زموږ پښتو خبرې کوي دا صحیح ځای ده او مخکې لاړ شه. که چیرې تاسو په دري پوهیږئ او پښتو باندې نه پوهیږئ، نو زموږ په چینل کې بیل پلی لیست د دري ژبو دپاره پرته ده. مهرباني وکئ هغه پلی لیست ته لاړ شئ او هلته ټول په دري ژبه تاسو ته برابریږي او تاسو کولی شئ چې هلته زده کئ. سمه ده؟ ښه دوستانو، په دغه صفحه یا په دغه سلایډ کې موږ تاسو ځینې ورب لولو، ځینې لغتونه لولو چې د مثال په توګه که چیرې وږي اوسیږئ یا د سهار چای یا د غرمې چای یا د غرمې ډوډۍ یا ځینې خاص شیان د خوړو په باره کې ده او تاسو کولی شئ چې دا دلته زده کئ. سمه ده؟ ښه، بیا هم d'habitude دلته فرانسوي ده.
دلته یې انګلیسي ده، دلته یې دري ژبه کې ده او دلته یې پښتو ژبه کې ده. سمه ده؟ که چیرې تاسو وایئ avoir faim، avoir faim، avoir faim. ګورئ زه 2-3 ځلې تاسو ته تکرار کوم. که چیرې تاسو غواړئ چې خپل ژبه پې مات کړئ نو ما سره تکرار وکړئ. سمه ده؟ to be hungry څه مطلب؟ چې وږی شي یا وږی کېدل. سمه ده؟ avoir faim مطلب وږی کېدل یا تاسو ډوډۍ خوړو ته ضرورت لرئ. سمه ده؟ د هغه نه وروسته دویمه کلمه چې ده بیا هم د پخوا په شان دوستانو ګورئ دلته بیا هم ګرامري بڼه هم په نظر کې نیول شوې ده. هغه کوم نومونه چې مسکولین ده، نارینه نومونه ده، هغه وګورئ لو په آبي یا په آسماني یا په تیز آسماني رنګ کې ده، او هغه نومونه چې هغه مؤنثه ده ګورئ هغه په کوم رنګ کې ده؟ په ګلابي رنګ کې ده. نو دا به ستاسو د زده کړې دپاره ډېر مفید او ګټور به وي. صحیح ده؟ دا په یاد کې وساتئ. ښه، دوهم لغت موږ سره لغوپه. لغوپه لغوپه څه معنی؟ میل، خواړه، خواړه. ورپسې دریم کلمه چې زموږ سره le petit déjeuner، le petit déjeuner، le petit déjeuner، breakfast، د سهار چای یا ناشته. سمه ده؟ د سهار چای ته څه وایي؟ petit déjeuner. ښه، le déjeuner، le déjeuner، le déjeuner، lunch. دا څه وخت ده؟ د غرمې ډوډۍ. سمه ده؟ د غرمې ډوډۍ. le dîner، le dîner، le dîner، ډینر. دا څه وخت ویل کېږي؟ ډوډۍ د ماښام یا د ماښام خواړه. سمه ده؟ ها، le goûter، le goûter، le goûter، after school snack، after school snack، له ښوونځي وروسته ډوډۍ. ښه دوستانو، دا ګوتې هغه چاته د توجه یا د استفادې وړ ده چې کوم چا خپل ماشومان سکول کې شامل کړي اوسېږي. صحیح ده؟ د مثال په توګه ستاسو ماشومان سکول ته ځي او د سکول په آخر کې مثال په توګه د 3 بجو نه بعد 4 بجو شاوخوا کې یا په هر ټایم کې چې هغه د رخصت کېږي د هغه د رخصتي وخت کې دوی ته یو سنیک ورکوي یا خوراک ورکوي چې دغه خوراک د څه وایي؟ لو ګوتې. سمه ده؟ چې د ښوونځي وروسته ډوډۍ ده. دا ګوتې دا په خپله څو معناګانې لري، وروسته بل معنا یې هم راځي، خو دلته دا معنا یې ده. سمه ده؟ les heures d'œuvre، les heures d'œuvre، les heures d'œuvre یا l'entrée، l'entrée. په انګلیش کې ورته څه وایي؟ appetizer، appetizer او یا starter، starter. اشتها ورکوونکی یا ډوډۍ نه مخکې. د مثال په توګه ځینې ځایو ته یا ځینې هوټلو ته تاسو چې لاړ شئ یا خواږه تاسو ته راوړي یا سوپ راوړي یو څه راوړي که نه چې هغه ستاسو اشتها راولي، تاسو غذا او یا د خوړو دپاره هغه موډ برابر کړي، نو دغه ته څه وایي؟ les heures d'œuvre. د هغه نه وروسته کوم لغت چې موږ سره ده لا وینئ مؤنثه نوم ده la soupe، la soupe، la soupe. او د سوپ نه بغیر سوپ ته بل شی هم څه ویل کېږي؟ le potage، le potage، le potage. بخښنې سره دلته البته ما دا لو باید په آبي رنګ و، خو خیر ده موږ هم غلطي کوو، کله کله زموږ بخښنه ومنئ یا بخښنه راته کوئ. سمه ده؟ په انګلیش کې ورته څه وایي؟ سوپ، 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 سوپ او یا شوربه یا شوروا. موږ تاسو شوروا ورته وایو که نه؟ نه ده. د هغه نه وروسته le plat principal، le plat principal، le plat principal، main course، اصلي خواړه، اصلي خواړه. نو د مثال په توګه که چیرې تاسو یو هوټل ته ځئ او هلته به وایئ چې le plat principal مطلب دا ده چې اصلي خواړه تاسو غواړئ. سمه ده؟ یو مثال تاسو ډوډۍ نه مخکې غواړئ یا وروسته غواړئ یا به فرني غواړئ یا به مثال د خبرې څه آیسکریم غواړئ مخکې یا وروسته، نو کله چې تاسو وایئ le plat principal مطلب دا ده چې هغه اصلي غذا به تاسو خورئ. کیدای شي چې هغه ماهي وي، کیدای شي چې کوم غوښه وي، کیدای شي کوم داسې نور څه وي. صحیح ده؟ نو هغې ته le plat principal ویل کېږي. la salade،
لا سلاد لا سلاد سلاد په خپله سلاد ده دا سلاد دوستانو په دغه ملکو کې هغه یو ماډل کاهو ته ویل کیږي صحیح ده او یا سلاد هم تاسو ورته ویلی شئ ښه لو دیزر لو دیزر لو دیزر ډیزرټ په انګلیش کې ورته ډیزرټ وایي صحیح ده خواږه خواږه سمه ده لا کوزین لا کوزین لا کوزین کچن او یا هم کوکینګ دوستانو ما مخکې تاسو ته ویل کنه چې کله نوم کېدی شي کله هم ورب کېدی شي یعنی فعل کېدی شي نو دلته وګورئ که چیرې کوزین تاسو د نوم دپاره استفاده کوئ نو کچن یعنی اشپزخانه شوه پخلنځی شوه او که چیرې د پخولو دپاره استفاده کوئ چې فعل ترې جوړوئ نو بیا پخلی شو نو د کوزین نوم تاسو هم پخلنځی ته استفاده کوئ شئ هم پخلی ته سمه ده La salle à manger. La salle à manger. La salle à manger. Dining room. Dining room. خوراک خونه یا د خوراک خونه سمه ده هغه کوم اتاق کې چې تاسو کینئ البته موږ تاسو پښتانه یا زموږ تاسو افغانان دوی هیڅکله د خوراک دپاره مشخص اتاقونه نه لري که نه خو دوی له سله موژې لري مثال په توګه دوی یو مشخص اتاق لري په هغه کې دوی خپل ځان ته چوکیګانې ږدي د خوړو میز ږدي دغه اتاق ته څه وایي له سله موژې او آخري لغت چې دلته موږ تاسو ده له غستوغان لو غستوغان لو غستوغان چې موږ تاسو په انګلیش کې ورته رستورانټ وایو رستورانټ هم هماغه رستورانټ نوم ده سمه ده د هغه نه وروسته ویغب خو تاسو پوهیږئ چې فعلونه ده دغه فعلونه به موږ تاسو دلته لږ څه ناسه لولو چې کوم موږ ته ضرورت ده مانژې 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 to eat خوړل صحیح ده نو دوستان تاسو په یاد ولرئ چې موږ تاسو دا کانجوګیزم لوستی و کنه je mange tu manges elle mange سمه ده داسې شانتې déjeuner déjeuner to have breakfast سهار چای خوړل سهار چای څښل یا چای خوړل کول سمه ده dîner dîner to have dinner ډوډۍ خوړل د شپې یا د شپې ډوډۍ خوړل سمه ده اوس دلته وګورئ ګوتې مخکې موږ تاسو دلته ولوستل که نه چې ګوتې څه ته ویلې موږ وملوسته چې ګوتې په دې ځای کې موږ تاسو ولوستل چې د سکول نه وروسته یا د ښوونځي نه وروسته موږ تاسو کوم خواړه چې خورو هغلته ګوتې ده که نه ګوتې او دلته تلفظ یې ګوتې کېږي ښه هلته ګوتې دلته ګوتې ټیسټ ټو ټیسټ مطلب دا ده چې د یو شی خوند څکل د مثال په توګه تاسو یو شی اخلئ د خوند یې څکئ چې خوږه ده ترخه ده تروشه ده کومه څه ده صحیح ده دغه څکلو ته څه وایي ګوتې سمه ده ښه اوس دوهمه البته په دغه سلاید کې دوهم موضوع چې ده لفخوی لفخویت سمه ده لفخویت یا لفخوی فروټس یا فروټ دا میوې دي البته ځان د فارسي کې لیکل شوی ده بخښنه غواړم خو خیر میوې بیا هم میوه یا میوه ها دواړه میوې موږ تاسو په یوه طریقه لیکل کیږي ښه د کوم لومړی نوم چې ده دا لبغیکو 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 په انګلیش کې ورته وایي اپریکاټ اپریکاټ دا زردالو ده صحیح ده زردالو نو نه پوهېږم زموږ ځینې پښتانه ورته یو بل داسې یو ښه خاص نوم ورته اخلي خو نه پوهېږم صحیح ده بیا هم که چیرې تاسو په دوستانو کله چې تاسو په کوم نوم باندې نه پوهېږئ مهرباني وکړئ عکس یې کاپي کړئ ګوګل کې واچوئ هلته عکسونه یې درته راوباسي سمه ده ښه لاناناس 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 پاینیپل پاینیپل دا اناناس ده سمه ده دوستانو اناناس لبنان 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 په انګلیش کې ورته څه وایي بنانا بنانا کیلې یا کیله سمه ده کیلې او یا کیله کیله چې شوه یوه دانه ده کیلې چې شوې خو بیا خپله پوهېږئ چې جمع کېږي سمه ده ورپسې لا سوغي لا سوغي لا سوغي چیری دا سره الوبالو ته ویل کېږي یا کوم سره الوبالو چې موږ تاسو په وطن کې لرو ده که نه هغې ته سوغي ویل کېږي
لو سیترون لو سیترون لو سیترون لیمون دا لیمو ده ورپسې له سیترون ویر لو سیترون ویر دا هم لیم او یا لیمو دا هغه لیمو ته ویل کېږي چې شنه رنګ کې اوسېږي سمه ده دا ویغ نه مطلب رنګ ده شنه او سیترون خو بیا هم همغه لیمو ده سمه ده لافیک 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 په انګلیش کې ورته فیګ ویل کېږي چې پښتو کې ورته څه وایي انځر انځر سمه ده انځر خو تاسو پوهېږئ چې څه ته ویل کېږي هغه یو ماډل میوه ده چې خوږه تازه هم خوړل کېږي او وچه هم خوړل کېږي La fraise, la fraise, la fraise, strawberry, strawberry. دا ځمکنی توت ته ویل کېږي سمه ده زمیني توت ځینې ورته وایي ځینې ځمکنی توت ورته وایي د هغه نه وروسته دوستانو بیا هم دغه سلاید د مخکینی سلاید په ادامه کې ده چې دلته موږ سره دا لغت ده لا framboise لا framboise لا framboise دا راسبیری ده راسبیری دا راسبیری توت چې ده لکه موږ تاسو ځینې خلک تجربه کړی یو توت لرو یو شیر توت لرو یو چې دا شاتوت ورته ویل کېږي هغه توتان چې هغه تور رنګ کې اوسېږي هغې ته دوی راسبیری وایي صحیح ده چې په انګلیش کې ورته په فرانسوي کې ورته فرامبواز فرامبواز د هغه نه وروسته کوم لغت چې موږ تاسو ده لا ګرانات لا ګرانات لا ګرانات pomegranate انار ده انار خو پښتو دري انګلیسي کې البته فرق کوي پښتو دري کې یو شانته لیکل کېږي سمه ده لا ماندرین لا ماندرین لا ماندرین مانډرین اورنج دا کینو ته ویل کېږي دوستانو ښه کینو نو کینو باندې خو تاسو ښه بلد یاستئ چې کوم ماډل میوه ده لو میلون لو میلون لو میلون دوستانو بیا هم ګرامري بڼه په یاد وساتئ ګورئ تاسو دلته چې لو میلون ګورئ دلته لو چې ده مذکر نوم ده په کوم رنګ راغلی ده او کوم نومونه چې په مؤنث یې هغه په څه راغلی ده وګورئ په ګلابي رنګ کې ښه میلون دوستانو څه ته ویل کېږي دا خټکی ته ویل کېږي خټکی چې فارسي کې ورته خربوزه وایي سمه ده خربوزه لا میوغ لا میوغ لا میوغ بلکبری دا تور توت ده تور توت ورپسې لا مختای لا میختای لا میختای بلوبیری بلوبیری ګوره یو بلیک بیری و یو بلوبیری و دا تور توت ده دا آبي رنګ کې توتان ده چې موږ تاسو لکه تقریبا زموږ تاسو شاتوت په شان دی ده سمه ده بیا هم دوستانو د پخوا په شان زه تاسو ته وایم چې کوم کله تاسو په څه باندې نه پوهیږئ مهرباني وکړئ دا نوم کاپي کړئ په ګوګل کې واچوئ هلته تاسو ته هغه شکل ښیي یا هغه عکس یې ښیي سمه ده ورپسې لورانج 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 دوستانو ما تاسو ته مخکې د کانټراکشن علامې درس درکړی ده چې چیرته مثال د خبرې د لا لو د شان د منځه ځي دا ګورئ دا مذکر نوم د ام د مخې ته یې سمه ده نو مطلب دا ده چې لو دا شی باید اوسیږي خو ځکه چې دا ای د منځه تللی ده دلته پاسټرافي راغلی ده دا کامه راغلی وینئ نو دلته مخې ته یې بیل ورته ام ایښی چې مطلب دا مذکر نوم ده صحیح ده لورانج مطلب اورنج نارنجان سمه ده نو نارنجان د دوی په ژبه کې دوستانو موږ تاسو نارنج هغسې هغه نارنجانو ته وایي چې زموږ تاسو په وطن کې ډیره زیاته تروه وي خو دوی هغه مالټې ته وایي چې هغه د چاقو سره خوړل کېږي سمه ده دوی اورانج هغه ته وایي لو پامپلموس لو پامپلموس لو پامپلموس دا څه شی ده ګریپ فروټ ګریپ فروټ دا څه شی ده دوستانو زموږ په تاسو ژبه کې تورنج یو مانټې دي یو کینو ده او بل چې دا تورنجان ده تورنجان هغه غټ غټ ته ویل کېږي چې هغه تقریبا د 1 کیلو قدر ته زیاته کمي او زموږ تاسو د جلال آباد او د
د کونړ او د لغمان په دغه ولایتو کې کیږي او غټ غټ نارنجانو شانتي او ډېر خوندور یې. ځینې منځ مثال په توګه د سرې، ځینې زیړي او ډېر خوندور شی ده که نه، هغې ته پامپلموس وایي. د هغه نه وروسته کوم نوم چې موږ تاسو سره ده لپستیک. لپستیک، واټرمیلن، واټرمیلن دا هندوانه ده. لپیش، 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 پیچ شفتالو ده دوستانو ده. لپواغ، لپواغ، پیر، پیر دوستانو څه ته ویل کېږي؟ ناک، ناک چې موږ تاسو پښتو کې ځینې خلک ورته نشپاتي وایي. صحیح ده. لپام، 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 اپل مڼه. صحیح ده، یا سیبان. لپخون، لپخون دا پام، پام. دا څه ده دوستانو؟ دا آلو بالو ده، آلو بالو. لو پخونو، لو پخونو دا ورته په انګلیش کې ورته هم پرون وایي چې دا آلو بخارا په نوم یادېږي زموږ تاسو په ژبه کې. صحیح ده، د آلو بخارا په نوم. ګورئ ما تاسو ته پخوا ویلي وو که چیرې په کوم شیز باندې نه پوهېږئ تاسو دا کاپي کړئ او ویسه یې په هلته یو ځای کې واچوئ په ګوګل کې، تاسو ته ښکاره کوي چې دا ګورئ لپخونو، دا ګورئ دا آلو بخارا ده دوستانو. سمه ده، ویې ګورئ دغه ده، ده ته آلو بخارا ویل کېږي. نو که چیرې تاسو آلو بخارا باندې تاسو نه پوهېږئ نو تاسو کولی شئ خپل میندو خپلو مشرانو نه تپوس وکړئ، هغه درته پوره ډیټیل یې درکوي چې آلو بخارا کوم ماډل میوه ده. صحیح ده. د هغه نه وروسته موږ تاسو چې آخري لغت ده په دغه سلاید کې لغزه، 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 ګریپس یا ګریپ انګور. دوستانو دا په یاد وساتئ چې لغزه دا دوه شی ته استفاده کیږي، هم انګور ته استفاده کیږي او هم ممیزو ته. ممیزو ته هم غز استفاده کوی شئ، انګورو ته هم. اوس موږ تاسو سبزیجاتو سلاید ته ورسېدو چې سبزیجات ته په فرانسوي کې څه وایي؟ لګیوم، لګیوم، لګیوم چې په انګلیش کې ورته ویجیټیبل شو او موږ تاسو سبزیجات ته سبزیجات وایي په دواړو ژبو کې، په پښتو او په دری کې. بیا هم د پخوا په شان دوستانو فرانسوي ده، انګلیسي ده، دری ده او پښتو ده. دا خو باید تاسو د سره آموخته شوي اوسېږئ که نه. لومړی نوم چې موږ سره ده څه شی ده؟ هغه څه ورته وایي؟ لی، لی، لی. که چیرې تاسو پام وي، که چیرې تاسو لا شپل ته اوسېږئ، تللي اوسېږئ او یا کوم نور مخشیو ته تللي اوسئ نو هلته تاسو به پاکستانیان لیدلي هغه دوی لاس کې څه شی ده؟ دا اوږه ده او لی 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 لی. سمه ده که نه؟ نو ګارلیک دا مذکر نوم ده، ګارلیک چې د اوږې په نوم ده. صحیح ده، موږ تاسو اوږه ورته وایو. ورپسې کوم نوم چې ده اختیشو، اختیشو، اختیشو. صحیح ده. آرتیچوک ورته په انګلیش کې وایي چې دا آرتیچوک یو نوع سبزي ده، دا هم یو نوع سبزي ده. نو که چیرې غواړئ چې دا به تاسو ته لکه مخکینی درس یا تصویر په شان تاسو کولی شئ دا کاپي کړئ او ویسئ هلته پیسټ کړئ، تاسو ته پوره معلومات درکوي. دا یو ماډل ترکاري ده چې د نمونه په شکل ده او تر اوسه پورې رښتیا خبرې زه هم نه پوهېږم چې هغه کومه سي پخېږي کومه سي خوړل کېږي، خو لیدلې مې زیات ده، اخیستې مې نه ده. سمه ده. ورپسې لیز اسپرژ، لیز اسپرژ، لیز اسپرژ، اسپرژو، اسپرګو وبخئ په انګلیش کې اسپرګو ورته وایي. دا مارچوبه سبزي ده. مارچوبه سبزي دوستانو که چیرې تاسو لیدلې داسې اوږده اوږده لرګي په شان ده او نور آسان طریقه به خو ما تاسو ته ویل چې کاپي کړئ او ګوګل کې سرچ کړئ، تاسو به هلته اسانه پیدا کړئ. سمه ده. او دا په یاد ولرئ دوستانو ګرامري بڼه کې ګوره مخې ته یې که چیرې ام لیکل شوی دی دا مذکر نومونه ده، که اف لیکل شوي هغه فیمینن یعنی مؤنث نومونه ده. سمه ده. د هغه نه وروسته دا کوم نوم چې موږ سره ده څه ده؟ لبت غاف، لبت غاف، لبت غاف. بیټ، بیټ دوستانو څه ته ویل کېږي؟ چغندر او یا لبلبو. صحیح ده. چغندر او یا لبلبو دا هغه
سبزیجاتو کې ده چې زموږ تاسو د کندز په ولایت کې زیات کرل کیږي، د بغلان په ولایت کې زیات کرل کیږي او بوره ترې جوړیږي. سمه ده؟ بدخواف. ورپسې لاکاغوت، 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 کیرټس یا کیرټ، گاجرې، گازرې یا هر څه چې تاسو تلفظ کوئ. لو سلیغي، لو سلیغي، لو سلیغي، سیلري په انګلیش کې ورته وایي. دا سبزي د دنیا د ډنډې په شان ده. نو موږ خو هلته البته ما کوشش کړی تر څو پورې چې تاسو ته هغه ښه طریقه کې تشریح شي، په هغه طریقه تاسو ته مې ترجمه لیکلې ده. نو بیا که چیرې ستاسو مغزه پې کار نه کوي، کاپي کوئ، په ګوګل کې پیسټ کوئ، هلته پوره معلومات یې لاسته راوړی شئ. ښه، بل نوم موږ سره لو شامپینیو، لو شامپینیو، لو شامپینیو، مشروم، مشروم، مشروم دوستانو چې ته ویل کېږي مرخیړی، مرخیړی، بخښنې سره دا مرګیړی لیکل شوی ده، خو خیر د مرخیړی سمه ده. یا ځینې خلک ورته سمارق وایي په فارسي کې یا په دري ژبه کې. لو شوفلوغ، لو شوفلوغ، کولی فلاور، دا ګوپي ده دوستانو، ګوپي زموږ ځینې وطنوالو باندې ډېر ګران هم ده که نه، ځینې پې ویډیوګانې جوړوي. لسید خوی، لسید خوی، لسید خوی، پمکن، راوند، صحیح ده. دا هغه کدو ده چې ګرد دي، صحیح ده، ګرده کدو. نو هغه ګرده کدوګانې هغه کدوګانې دي چې هغه غټ غټ وي، چې ځینې خلک په ځینې خاص مراسمو کې د خارجیان استفاده کوي او هغې ته څه وایي؟ هغې ته سیدخو وایي. د هغې نه وروسته موږ سره لا کونکومبر، لا کونکومبر، لا کونکومبر، کاکیومبر، بادرنګ، صحیح ده. بادرنګ موږ تاسو ورته بادرنګ وایو. لا کورژ، لا کورژ، په انګلیش کې ورته څه وایي؟ سکواش، سکواش، کاډو، زیر رنګ، زیر رنګ. دا دوستانو کورژ هغه کدوګانو ته ویل کېږي چې دا هم دغه غټ کدوګانو په شانتې ده یا د سیدخوی په شانتې ده، خو دا چې ده د هغه نه ورکوټې ورکوټې ده. د مهرباني سره تاسو دا نومونه واخلئ، ګوګل کې واچوئ، هلته عکسونه بیا به یې ګورئ، صحیح ده. لا کورشیت، لا کورشیت، لا کورشیت، دا په انګلیش کې ورته زوکیني وایي، زوکیني. دا شنه کدو ده، شنه کدو. زموږ ځینې خلک ورته ټینډی ورته وایي که نه، د ټینډی په شانتې کدوګانو ته کورشیت وایي. ورپسې لزیپیناغ، 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 دا مسکولن نوم ده، نارینه نوم ده، چې په انګلیش کې ورته څه وایي؟ سپانچ، سپانچ. پالک، موږ تاسو ورځې په اوږدو کې پالک استفاده کوو که نه، نو پالک ته لزیپیناغ. د هغه نه وروسته لاغیکو، لو هاغیکو، وبخئ، لو هاغیکو، لو هاغیکو، بین، دا لوبیا ده، لوبیا. آخري نوم چې موږ سره ده لانیم، 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 په انګلیش کې ورته یم ورته ویل کېږي. دا نري کچالو ته ویل کېږي دوستانو. بخښنې سره نري کچالو ته څه وایي؟ لینیم. نو نري کچالو زموږ تاسو وطنوال ډېر ښه پېژني. دا هم د هماغه سلاید په ادامه کې ده. څه شی؟ لا لاتیو، لا لاتیو، لا لاتیو، لیتیوس، کاهو ده، کاهو. دوستانو بخښنه غواړم. لانیو، لانیو، اونین ده، مذکر نوم ده، پیاز ده. لو مایز، لو مایز، کورن، کورن، دا چه ده؟ جوار، جوار. لا پاتات دوس، لا پاتات دوس، سویت پوټیټو، خواږه کچالو. اوس به ځینې دوستان وایي چې دا خواږه کچالو کومه ډول کچالو ده؟ دا هغه کچالوان د دوستانو چې اوږده اوږده یي د ستاسو د لاس ورغوي قدر ته، سمه ده.
او زیاتر افریقایانو ډیر زیات خوښیږي، نو هغې ته له پاتات دوس ویل کیږي. د هغې نه وروسته لی پوتی پوا دا هم مذکر نوم ده. پیز دا نخود ده، نخود صحیح ده، چې زموږ ځینې وطنوال ورته چاڼې وایي. ورپسې لو پواغو لیک، چې دا څه ده، دا زموږ تاسو وطن کې ګندنه چې ورته وایي که نه، ګندنه. فکر نه کوم چې پښتو کې خاص نوم ولري. نو ګندنه ده چې موږ تاسو پیرکۍ ته جوړوو، هغه ته له پواغو وایي. ښه، له پواغون دا له پواغو ده، دا له پواغون دا څه ده؟ بل پیپر اسور مرچ یا دولمه‌ای مرچ. دا هغه مرچکی ده دوستانو چې موږ تاسو دولمه ورته وایو. یو واړه مرچکیان دي، یو هغه غټ غټ ده چې ستاسو او زموږ تاسې د موټ په اندازه ده، نو هغې ته څه وایي؟ لو پواغون. د هغې نه وروسته لا پوم د تیغ پوټیټو کچالو ده. لو پوتیغون پمکن څه ده؟ کدو غټ زیړ کدو. لکه دا پوتیغون او هغه مخکې موږ چې سید خوی ولوستو یو معنا ده، سمه ده. ورپسې لو غدی رډش، دا سره مولی ده، سره مولی صحیح ده. موږ تاسو چې مولی سرخک ځینې ورته وایي، ځینې ورته سره مولی وایي، نو نه پوهېږم چې نور به تاسو څه ورته وایي. د هغه نه وروسته بل لغت چې موږ سره دلته ده لاغوکیت ارګیولا تراتیزک. دوستانو تراتیزک کومه سي ترکاري ته ویل کیږي؟ دا هغه سي ترکاري ده چې نری اوسیږي او ترخه اوسیږي. که چیرې تاسو پام وي، ځینې ترکاري ده چې داسې نری اوږده اوسیږي، پنجال غوندې وي، هغه چې وخورئ ترخیږي ورسره، نو هغه ته څه وایي؟ تراتیزک وایي، سمه ده. او په دغه سلایډ کې آخري نوم چې ده لا تومات ټومیټو رومي، هغه سره رومیان چې موږ تاسو ورته وایو، هغې ته لا تومات. د هغه نه وروسته دوستانو کوم سلایډ چې اوس تاسو وینئ، دا له پښو دوي لیتیغ ډایري پروډکټ، سمه ده. دا څه ده؟ د لبنیاتو محصولات ده، هغه کوم شیات چې د لبنیاتو نه لاسته راځي، سمه ده. د مثال په توګه شیدې ده، یو څه بل څه، دلته موږ تاسو سره لولو. ښه، لومړی نوم چې موږ تاسو سره څه ده؟ بابوغ بټر ملک. دا څه ده دوستانو؟ دا زموږ تاسو ډیر د خوښې وړ نوشابه ده که نه، هغه څه ده؟ شړومبې، صحیح ده. شړومبې ته بابوغ وایي. لو بوغ بټر، دا څه ده؟ کوچ چې ځینې ورته مسکه وایي، ځینې ورته کوچ وایي، سمه ده. لکخیم کریم ده دوستانو. کوم کریم چې مثال د خبرې د شیدو نه، مستو نه، لکه موږ تاسو چې ورته وایو ملایي، صحیح ده. ملایي شانته کوم شی جوړوي، هغې ته کریم وایي که نه، په فرانسې کې ورته کریم. La crème fraîche slightly sour thick cream، دا لږه ترشه، دا غونتې یا بخښنې سره موږ سره څه غلطي شوې ده د لیکلو په وخت کې، خو لږ شانته ترشه کریم ده، سمه ده. نو دا کومه سي ترشه کریم ده؟ دا به زه تاسو داسې ووایم چې ځینې مستې دي هلته لیکلی چې کریم فرېش، سمه ده. نو هغه چې کله تاسو واخلئ، هغه د مستو په شانتې وي، کریمي، غوړ یې زیات وي، لږ څه ترشه وي، سمه ده. د هغه نه وروسته لو فروماژ چیز څه ته ویل کېږي دوستانو؟ پنیر
پنیر موږ تاسو لکه چې پښتو کې هم پنیر ورته وایو صحیح ده کنه le fromage blanche le fromage blanche le fromage blanche کریم چیز دا کریم پنیر ده دا هغه پنیر ده دوستانو چې د نور پنیرانو په شان یا د نور پنیر په شان کلک نه وي دا زیاتر د هغه کاسې به ورته ویلی نشو هغه کوم بوتلونه چې د مستې په شان دي د هغو په شا کې لیکلی چې فروماژ بلانش کله چې تاسو هغه واخلئ هغه به ډیر غوړي او هم به فروماژ وي هم به لږ د مستو خوند کوي صحیح ده ډیر غوړ به وي لا ګلاس آیس کریم دا خو آیس کریم ده نو لو لی ملک شیدې او آخري موږ سره دا کوم نوم چې د هغه لو یوغورت چې په انګلیش کې ورته شوی یوګرت مستې د هغه نه وروسته دوستانو کوم سلاید چې اوس تاسو ګورئ دا د غوښې په باره کې ده چې تاسو به غوښې ګورئ او د غوښو نوعې دي غوښې به اخلئ یا ځینې ځایو کې ځینې شیان ګورئ چې تاسو په هغه پوه شئ چې د څه غوښه اخلئ لا ویاند په انګلیش کې ورته څه وایي میټ یعنې غوښه په انګلیش کې ورته دری کې ورته ګوشت وایي که نه دری انګلیسي وبخښئ فرانسوي انګلیش دری او پښتو یې لومړی نوم چې دلته موږ سره ده لانو دا مذکر نوم ده لیمب دا وری غوښې ته لانو وایي کله چې د وری غوښه یي هغې ته څه وایي لانو سمه ده د هغه نه وروسته لانشوا دا انشوویس دا نو البته ما مشخص نوم ورته پیدا نه که خو تاسو ته ما د تصویر اخیستی ده چې تاسو کوی شئ دلته په دغه تصویر کې وګورئ دا کوم ډول خواړه د مثال په توګه دا کوم وړه ماهي چې تاسو ګورئ هر نوع چې ترې نه پخوي دته لانشوا ویل کیږي دا نو ستاسو مربوط ده چې تاسو کومه ځای کې استفاده کوئ که چیرې تاسو بازار کې داسې غوښه اخلئ داسې اخلئ دغه ټولو ته تاسو انشوا استفاده کوی شئ صحیح ده ورپسې لو بیفتیک سټیک دا سټیک او یا کباب چې ورته وایي صحیح ده ورپسې لو کناغ ډک دا هیلۍ غوښې ته ویل کیږي هیلۍ غوښه تاسو ځینې خلک ورته هیلۍ وایي ځینې ورته مرغاوي وایي هغه ستاسو پورې اړه لري چې کوم نوم باندې ښه پوهیږئ لا داند ترکی دوستانو فیلمرغ ته ویل کیږي د فیلمرغ غوښې ته داند ویل کیږي د هغه نه وروسته لیسکارګو تلفظ ته متوجه شئ لیسکارګو دا ل بیل به تلفظ کوئ اسکارګو به بیل دا هم مذکر نوم ده سنیل دته حلزون وایي حلزون دوستانو زه به تاسو ته کومه چې دا پوهېږم حلزون داسې یو شی ده چې خارجیان یې خوري خو زه نه پوهېږم خیر ده تاسو مهرباني وکړئ د عکس واخلئ او هلته په څه کې په ګوګل کې واچئ تاسو به ښه پرې پوه شئ لو ژامبون دا څه ده هم د خنزیر غوښه ده لو لپا ربټ دوستانو چې ته ویل کیږي ربټ خرګوش ته ویل کیږي سمه ده سوی لو پواسون فیش دوستانو څه ته ویل کیږي کب او یا ماهی ته لو
پورک لو پورک پورک دوستانو څه ته ویل کېږي پورک مطلب دا ده چې بیا هم د خنزیر یا د خوګ غوښه لو پولی لو پولی لو پولی چکن چرګه یا د چرګې غوښه سمه ده لو پولی روز بیف لو روز بیف لو وبخښئ لو غوز بیف البته ما آر تلفظ وکړه لا غوز بیف غوز بیف دوستانو روسټډ بیف ته ویل کېږي کباب شوی غوښه سمه ده ورپسې چې دا دوستانو څه نومیږي le saucisson le saucisson le saucisson دا ساسج ده چې موږ تاسو ورته ساسج وایو او اخري کې ورته لو وو لو وو لو وو ول ورته ویل کېږي په انګلیش کې چې د خوسۍ غوښه ده سمه ده د هغه نه وروسته دوستانو کوم سلاید چې ګورئ دا لو دیزر ډیزرټ ورته ویل کېږي چې خواږه ده صحیح ده کوم خواږه چې تاسو یا د ډوډۍ نه مخکې یا د ډوډۍ نه وروسته خورئ هغې ته دیزر ویل کېږي لو بسکوي کوکیز کوکی او یا بسکټ ده له بونبون دا هم کینډي ده کلکه شیریني ده له شوکولا دا چاکلیټ ده له کریم برولې کاسترډ with burnt sugar دا د فرني په شان یو کریم ده صحیح ده فرني په شان لا کریم کارامل فلان په انګلیش کې ورته فلان وایي د پنیري یا میوه‌یي کیک صحیح ده د پنیر یا د میوې کیک چې هغه ته له کریم کارامل ورته ویل کېږي له فروماژ موږ تاسو مخکې ولوسته چې دا پنیر ده چیز له فروي فروټ میوه ده لو ګاتو کیک لا گلاس آیس کریم لا موس او شوکولا چاکلیټ موس دا تاسو کولی شئ چې بیا هم ګوګل کې پیدا کړئ نوم یې لا تاخت پای دا یو میوه‌یي غټې کلچې دي چې د میوو نه جوړیږي صحیح ده داسې ګردې غټې کلچې او د بخښنې سره یو دقیقه دوستانو ډېره زیاته بخښنه غواړم دوستانو کله ناکله چې موږ ته ځینې مزاحمت کېږي البته زه په وظیفه کې اوسېږم او تاسو ته ویډیو یا درسونه جوړوم نو ستاسو یو دقیقه نیم دقیقه کله ناکله چې ضایع کېږي زه تاسو نه ډېره زیاته بخښنه غواړم ښه دوستانو آخري نوم چې موږ سره ده لا وانیلا خپله وانیلا ورته ویل کېږي کوم سیاسرې یا کومو ښځو چې اشپزي کوي هغه دوی په دې باندې ښه پوهېږي ښه اکسترا څه معنا ځینې خلک ورته ETC لیکي که نه او داسې نور شیان مطلب صحیح ده لا کانفتیور جیم دا مربا ده دوستانو صحیح ده مربا باندې خو پوهېږئ چې د یو څه نه جوړوي یا خواږه چې خصوصا موږ تاسو د روژې په میاشت کې استفاده ترې کوو ورپسې کراسنټ په انګلیش کې ورته وایي کراسنټ یو نوع ډوډۍ ده زما خو ډېر خوښېږي تاسو بیا هم کولی شئ چې د ده نه سرچ وکړئ او بیا هم تازه یې د لیدل نه واخلئ کوم چې نوی پخېږي ډېر خوندور وي کراسنټ لافاغین فلور دا څه شی شو ووړه کوم وطنوال چې هلته بچي د ښځې دي کیدای شي دا وړه شیانو ته زیات ضرورت لري لفخوي دا څه ده فرایز چپس خو چپس موږ تاسو ته چپس وایو که نه ښه لویل د اولیو او اولیف آیل دا د زیتون غوړ ښه
لا مايونيز لا مايونيز لا مايونيز مايونيز دوستانو مايونیز ته موږ تاسو ورته ماینوس وایو کنه چې برګر او د ځینې شیانو سره خلک خوري لو میل لو میل لو میل هانی دا اصل ته ویل کیږي یا شاتو ته ویل کیږي ورپسې لا موتارد لا موتارد چې په انګلیش کې ورته ماسترد وایي ماسترد دا شرشم ده دوستانو شرشم اوف دی زوف اوف دی زوف ایگ او یا ایگز هګۍ یا د هګیو جمع یا زیاتې هګۍ صحیح ده لوپا لوپا برډ دا ډوډۍ ده لوپا ګغۍ لوپا ګغۍ لوپا ګغۍ ټوسټ ټوسټ یا ټاست سره شوي ډوډۍ ته ویل کیږي ورپسې la pâte à tartiner la pâte à tartiner دا ګورئ toast spread like Nutella or peanut butter دا ټوست خپرېدل یا لکه نتیلا غونته شوی دا دوستانو la pâte à tartiner دا هغسې البته زه به تاسو ته اسانه وایم چې که چیرې تاسو د نتیلا کاکاو استفاده کړئ او کومه سي چې هغه د کاکاو کریم ده دغه کریم ته تاسو لا پته تختینې تاسو استفاده کوئ شئ او یا داسې نور شیانو ته صحیح ده چې د هغه په ماډل اوسیږي لپت پاستا دا پاستا ځینې خلک ورته پاستا وایي ځینې ورته مکروني وایي نو دا هغه ده ښه دوستانو اوس موږ تاسو هغه ځای ته ورسېدو چې کله ناکله موږ دا جملې په جملو کې استفاده کوو کله ناکله به موږ تاسو په رستورانت کې دا جملې استفاده کوو نو راځئ چې په ګډه سره ولولو او ګټه ترې واخلو Following are some of the phrases that you can use once you visit open air market to buy fruits ښه دا هغه وایي هغه جملې دي یا هغه جملات ده چې تاسو یو اوپن مارکیټ ته یا هغه مخشیو ته ځئ او تاسو دغه جملې استفاده کوئ شئ سمه ده د مثال په توګه تاسو وایئ Je voudrais 5 pommes Je voudrais 5 pommes سمه ده مثال په توګه ته وایئ چې زه 5 مڼو ته ضرورت لرم صحیح ده چې په انګلیش کې ورته وایي I would like 5 apples زه 5 مڼې غواړم د مثال په توګه وایئ Je voudrais un pastèque زه یو هندواڼه غواړم ګوره کوم لغتونه چې موږ تاسو مخکې ولوستو اوس په جملو کې استفاده کوئ سمه ده Je voudrais مثال هر شی چې په یاد وي د مثال په توګه Je voudrais fromage زه پنیر غواړم Je voudrais یاوغت زه چې غواړم زه ماسته غواړم یا تاسو مثال بیا هم بل دکاندار ته ځئ تپوس کوئ Avez-vous des bananes mûres Avez-vous des bananes mûres آیا تاسو سره Do you have ripe banana آیا تاسو سره پاخه یا پخې کیلې شته یا پخې کیلې لرئ سمه ده نو که چیرې تاسو مثال تاسو خو پوهیږئ چې په اروپایي ملکو کې په دغه ملکو کې زیاتر خامې کیلې خرڅیږي که نه او تاسو پاخه کیله ضرورت ده نو تاسو به تاسو کومه سي سوال کوئ Avez-vous des bananes mûres آیا تاسو سره پاخه کیله شته سمه ده داسې شانتې یا د مثال په توګه تاسو چیرته ځئ وچه میوې ته ضرورت لرئ Avez-vous des fruits secs سمه ده sec Avez-vous des fruits secs آیا تاسو وچه میوه لرئ بخښنه غواړم یا همداسې بله جمله چې ده Est-ce que les tomates sont bio Est-ce que les tomates sont bio Est-ce que les tomates sont bio Are the tomatoes organic آیا رومیان عضوي ده آیا رومیان عضوي ده سمه ده Je prendrai 2 paquets de fraises Je prendrai 2 paquets de fraises I will take 2 try of strawberries زه به د strawberry 2 کارتن واخلم سمه ده
یا مثال په توګه تاسو وایئ چې je prendrai 2 pastiques. je prendrai 2 pastiques. زه به 2 دانې هندواڼې واخلم. سمه ده؟ لکه دا شانتې. آخري جمله چې ده je vous dois combien. je vous dois combien. how much do I owe you. مطلب دا ده چې زه ستا څومره پوروړ یم یا پوروړ شوم. د مثال په توګه تاسو خو سودا اخلئ د چا نه که نه، خو هغه یو پیسې ده که نه چې تاسو په څو ورته ورکوئ. یا به ورته وایئ چې کومبین، اسانه طریقه. یا که چیرې لږ اوږده کوئ جمله نو دا شی ووایئ. چې ځینې لغتونه دلته بیا هم پاتې وو، هغه ما دلته تاسو ته راغیستې ده. ښه بیا هم le poire څه ده؟ pepper. تور مرچ یا دولمه مرچ. تور مرچ ته هم راتلی شي دوستانو ده le poire، او دولمه مرچ ته هم راتلی شي. ښه لوغي رایس، لوغي رایس وریجې ده. ورپسې لا سوس چې انګلیش کې ورته ساس یا ډریسنګ وایي. ساس دوستانو موږ تاسو به ورته لواب وایو که نه، یا د مثال د خبرې ما لواب ورته ویل کېږي، صحیح ده، یا ځینې خلک به ورته ساس وایي. لو سل سلټ مالګه. لو سوکر شوګر. ښه دوستانو شکر او بخښنې سره بوره. سمه ده؟ بوره. لا تختین توست. دا هم توست شوی ډوډۍ ده. ښه دوستانو دلته بیا هم commencez votre commande. هغه کوم درس ته راورسېدو چې اوس تاسو په هوټل کې استفاده کوئ، یا په هوټل کې کار کوئ، کارمند یاستئ، او یا دا چې تاسو په هوټل کې ځئ ډوډۍ راخلئ یا ډوډۍ فرمایش ورکوئ. سمه ده؟ commencez votre commande. start your order. ستاسو د امر پیل کول یا امر پیل کول. سمه ده؟ désirez-vous quelque chose à boire. désirez-vous quelque chose à boire. would you like something to drink. ګورئ تاسو مثال په توګه که د هوټل شاګرد یاستئ پوښتنه کوئ د کس نه désirez-vous quelque chose à boire. آیا تاسو کوم شی غواړئ چې وڅښئ؟ آیا تاسو کوم شی غواړئ چې وڅښئ؟ نو تاسو مطلب دا ده چې تاسو د هغې نه دا پوښتنه کوئ چې پیپسي غواړئ، نوشابه غواړئ، کافي غواړئ، چای غواړئ، او یا د مثال په توګه په فرانسه او په بلجیم په دې ځایو کې دا خو ډېر رواج دی چې هلته الکول راوړي که نه، لکه دا شانتې. ورپسې کومه جمله چې ده voulez-vous un entrée. voulez-vous un entrée. would you like an appetizer. would you like an appetizer. آیا تاسو اشتها ورکوونکی کوم شی غواړئ؟ آیا تاسو اشتها ورکوونکی غواړئ؟ سمه ده؟ نو مطلب دا ده چې که چیرې تاسو د ډوډۍ نه مخکې کوم داسې خواړه غواړئ چې تاسو اشتها راولي، ستاسو هغه موډ خوراک ته برابر کړي چې ښه صحیح زیات نوشجان کوي، دا سوال تاسو نه کېږي. سمه ده؟ دا شاګرد د هوټل تاسو نه تپوس کوي. avez-vous fait votre choix. avez-vous fait votre choix. avez-vous fait votre choix. have you decided. have you decided. آیا تاسو پریکړه وکړه؟ د مثال په توګه تاسو ته یا خپل مینو درکه، تاسو په مینو کې وکته، مثال د خبرې یو چا یو څه انتخاب کړي، یو چا بل څه، یو چا بل څه. اوس شاګرد راغی تاسو ته 10 دقیقې بعد پوښتنه کوي چې avez-vous fait votre choix. آیا تاسو تصمیم ونیوه؟ آیا تاسو پریکړه وکړه؟ صحیح ده؟ یا به داسې تاسو نه تپوس کوي یا به داسې vous avez choisi. vous avez choisi. vous avez choisi. have you chosen. سمه ده؟ have you chosen. ګوره دا دواړه یو معنا ورکوي. صحیح ده؟ د هغه نه وروسته ورپسې څه شی ده؟ je vous écoute. je vous écoute. اوس نو تاسو ویل چې هو ما انتخاب کړی ده یا داسې یا هسې که نه، نو دلته تاسو ته بیرته هغه شاګرد د وتل وایي چې je vous écoute. زه تا ته غوږ نیسمه. د هغه لاس کې به قلم وي، کتابچه وي، تاسو به اوس هغه ته خپل آردر ورکوئ. تاسو اوس ماشاءالله دي په ټول نومونو باندې پوهیږئ، او تاسو هلته وایئ چې دا شی ما ته تیار کړه او هغه درته راوړي. سمه ده؟ دا شانتې.
زه تاسو ته غوږ نیسم یا زه یې اورم. Je vous écoute. داسې مطلب ده. ښه اوس نو دا خو د هغه رسټیور وایي یا دغه شاګرد د هوټل تاسو نه سوالونه یې وکړه. اوس تاسو ورته وایئ چې څه je voudrais زه غواړم. صحیح ده؟ زه به غواړم یا زه به وغواړم. صحیح ده؟ زه به وغواړم نو چې غواړئ تاسو به دلته خپل هر څه ورته وایئ چې زه دغه شی وایم یا زه دغه شی اخلمه. دلته به تاسو خپل انتخاب وایئ. صحیح ده؟ چې په je voudrais مثال د خبرې ته وایي چې je voudrais poisson je voudrais pomme de terre او یا داسې نور. صحیح ده؟ په دې طریقه باندې چې I would like زه غواړم. یا به داسې وایي چې je vais prendre مثال د خبرې je vais prendre poisson je vais prendre مثال په توګه riz مثال د خبرې هر څه چې د وریجو سره خوري. که چیرې د انتخاب کړی نه یې je n'ai pas encore choisi je n'ai pas encore choisi I haven't decided yet ما تر اوسه پرېکړه نه ده کړې. صحیح ده؟ تر اوسه پورې تا چې انتخاب نه کړ چې د خوښ نه ده تر اوسه پورې ته وایي چې je n'ai pas choisi encore. سمه ده؟ ښه est-ce que je peux avoir اوس تاسو کولی شئ چې مثال کوم شی دې په لست کې پیدا نه کړ یا په مینو کې دې پیدا نه کړ نو ته دلته وایې چې آیا زه دغه شی هم اخیستی شم که نه. صحیح ده؟ د مثال په توګه est-ce que je peux avoir آیا زه کولی شم چې زه مثال په توګه est-ce que je peux avoir un verre de l'eau آیا زه کولی شم چې یو ګیلاس اوبه وڅښم. سمه ده؟ est-ce que je peux avoir un verre de vin آیا زه کولی شم چې یو ګیلاس شراب وڅښم. est-ce que je peux avoir کولا آیا زه کولی شم چې یو کوکا کولا واخلم. سمه ده؟ دا شانتې او یا داسې ورته pour moi ça sera for me it will be ما لپاره دا به وي. مثال د خبرې تاسو به وایئ چې pour moi ça sera laitier مثال د خبرې ورته ویل چې کاهو ده. pour moi ça sera la poisson او داسې نور. تاسو بیا دا تاسو پورې اړه لري چې کومه چې تاسو خپل انتخاب کوئ. او په دغه سلاید کې دوستانو تاسو د اصلي غذا امر کول ده. commander le plat principal تاسو خپل اصلي غذا راغواړئ. صحیح ده؟ je voudrais un steak s'il vous plaît. سمه ده؟ je voudrais un steak s'il vous plaît. I would like a steak please. مهرباني وکړئ زه یو سټیک غواړم. صحیح ده؟ دا شانتې اوس درنه تپوس کوي چې کومه سي quel type de cuisine how would you like to cooked څنګه غواړئ چې پخه شي. تاسو کومه سي مثال تاسو پوهیږئ کنه چې فرانسه کې کچېرې تاسو په هوټل کې ډوډۍ خوړلې هلته زیاتر خامي زیاتر خواړه نو هغه تاسو نه پوښتنه کوي چې کومه سي پخلی کومه سي شوی. صحیح ده؟ یا به داسې تپوس کوي یا به داسې تپوس کوي pour la cuisine کومه سي پخلی شوی اوسیږي. how would you like to cooked څنګه غواړئ چې پخه شوی یا پخه شي. نو تاسو دلته اوس د دغه دوی نه انتخاب کوئ شئ. صحیح ده؟ بلو په انګلیش کې ورته بلو ریئر وایي. دا 50% شاوخوا کې پخه شوی اوسیږي. د مثال په توګه تاسو یو غوښه یا یو سټیک فرمایش ورکوئ ورته وایي چې بلو. کله چې بلو دی ویلي مطلب دا ده چې ډیر کم حرارت به ورته ورکړی او 50% به دا پخه وي. صحیح ده؟ ښه که چیرې ورته دا بل کلمه ووایئ وبخئ سینیا بخښنې سره دوستانو ډېر وغږېد مستونه مچه شوه. دلته که سینیا وایي
د سینې نه مطلب دوستانو ریر ده، نیمه خام ده چې 15% ده هم. که چیرې ورته اپوا دا میډیم ده، بیا نه حال پخلی شوی وي. او که چیرې غواړئ چې صحیح پخه وغواړئ، bien cuit well done، ډیر ښه پخه شوی. نو دوستانو کله چې تاسو یو غذا فرمایش ورکوئ، بیا تاسو ته وایي چې تاسو کومه څه غواړئ پخلی، 50% پخه، 15 نیمه پخه او که پوره پخه. تاسو دې ځینې انتخاب کولی شئ. او په آخر کې بیا تاسو یو چاته وایئ چې دی بون اپیتی. مثال په توګه تاسو په د هوټل شاګرد یاستئ او تاسو هغه ته کمانډ واخیسته، ډوډۍ دې راوړل، مخې ته دې کېښوده، اوس ورته بون اپیتی وایئ. صحیح ده؟ Je vous souhaite un bon appétit. Je vous souhaite un bon appétit. یا به مثال د خبرې که چیرې تاسو ورته شراب مراب چای دې راوړل که نه، Je vous souhaite une bonne dégustation. Je vous souhaite une bonne dégustation. یا اسانه طریقه سره بون اپیتی. سمه ده؟ یا په آخري په اسانه بیخي اسانه خبره سره سانته چې دلته په انګلیسي کې ده. صحیح ده؟ او پښتو کې ده. زه هیله لرم چې تاسو خپل خواړه نه خوند واخلئ. زه هیله لرم چې تاسو د شرابو خوند واخلئ او هڅول. نو دوستانو دلته زموږ تاسو درسونه پای ته ورسېدو. بیا هم که چیرې کوم سوال، انتقاد، پیشنهاد لرئ، موږ تاسو په چوپړ کې یو. نو تر بل درسه پورې په یو او لوی بخښونکي الله مو سپارم. خدای مو مل شه. خدای پامان.